أشهد أن محمدا رسول الله. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما معزز مسافر ورونو
زمنګ اوسات نننۍ د خطبه موضوع علم غیب خاصه د یو رب العالمین. لا يعلم الغیب الا الله. فغیب باندې یو رب کائنات پوهیږي، مخلوق به نه پوهیږي. دا مسله محترم ورونو دا عقیدوي مسله ده. دا د ټولو انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام متفقه مسله ده. دا د ټولو امامانو، د ټولو مذاهبو، دا د ټولو صحابه کرامو، د ټولو خلفای کرامو، دا د ائمه اربعو او د محدثین کرامو، د سلف صالحین ټولو متفقه عقیده او رأی ده چې په غیب باندې یو رب کائنات پوهیږي، بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي. دا ټول امت مسلمه چې په دې متفق دي. خلفای راشدین، صحابه کرام، سلف صالحین، ائمه اربعه، دا چې ټول په دې عقیده باندې دي او کلک په ولال دي. دا د کوم ځای نه دا خبره کوي؟ دا خبره د الله جل جلاله د محکم کتاب نه کوي. دا مسله د هغه کتاب نه خی، د هغه کتاب باندې حواله ورکي، په هغه کتاب باندې اتکا او بروسه لري، په هغه کتاب باندې ایمان او یقین لري چې هغه منسوخیږي نه. دې کتاب کې د قیامت د ورځې پر څوک پکې د ځان لیکل نشي کولای، دې کې څوک تحریف نشي کولای، دې کې څوک د ځان خبرې نشي. لا يأتيه الباطل، قرآن وایي چې دیره باطل نه د مخکې نه د وروسته طرف نه نشي راتلی. مخکني کتابونو کې به یهود و نصارا به پکې تحریف، خو قرآن داسې یو کتاب دی چې دې کې څوک تحریف نشي کولی. دا د قرآن عظیم شان معجزه ده ورونو. منګ او تاسو ته رب کائنات داسې یو کتاب را لېږلی دی چې په هغه کتاب کې څوک تحریف پکې نشي کولی، د ځانه پکې څوک لیکل نشي کولی. دا ولې؟ دا محفوظ کتاب دی. مخکني کتابونو کې مولیان او علماو خلکو د ځانه خبرې کولې، لیکلې به او کتاب پسې به تپلي. د قرآن امتیاز او معجزه ده چې دې کې څوک د ځانه څه نشي کولی. دا چې کله نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی، د هغې نه د قیامت پورې دا به روغ مغه شانته وي، څوک پکې تحریف نشي کولی. محترم ورونو، دا مسله چې ما تاسو ته وویله چې غیب باندې یو الله پوهیږي، مخلوق پې نه پوهیږي. دا قرآن کې کوم ځای کې ده؟ بېشماره آیتونو کې دا مسله ذکر شوې ده، په مختلفو طریقو سره ذکر شوې ده، په ډېرو آیتونو سورتونو کې دا ذکر شوې ده. یو د هغې نه سورة انعام 59 نمبر آیت کریمه. کم سورت؟ سورة انعام 59 نمبر آیت کریمه، ومه سفاره ده. الله جل جلاله په دې سورت کې فرمایي دا قرآن عظیم شان دی، تاسو کولی شئ چې ترجمه ورته وکړئ. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. دا الله جل جلاله سره د غیب چابېنې دي، کنجېنې دي، کلیانې ورسره دي. چیرته چې غیبی کاری، غیبی مسئله په هغې باندې یو رب پوهېږي، د هغې هر شي چابي رب سره، بل چا سره چابي نشته.
ويعلم ما في البر والبحر او پویږي رب العالمین هغه شی چې په بحر کې دی او چې په بر کې دی په وچه کې. وما تسقط من ورقه د یوې ونې نه یو پاڼه هم نه غورځېږي الا يعلمها مگر رب کائنات پویږي سبحانه وتعالى. پاڼه یو معمولی شی دی، یو باد چې راشي د ونو نه څونه بې شمېره پاڼې غورځېږي، نو الله وایي چې یو پاڼه د ونې نه چې غورځېږي هم رب په خبر دی، په هغې باندې الله ته پته ده. ما ورته یې ګورو پاڼې غورځېږي خو شمېر پته راته نه لګېږي، خو الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې دغه عدد هم ترې نه خطا کېږي، دغه شمېر یو رب ته معلوم دی، مخلوق ته نه معلومېږي. زما معزز ورونو، بې شمېره آیتونه په دې دي چې غیب باندې یو الله پوهېږي. دارنګه سورة جمعه کې راځي، سورة جمعه قل ان الموت الذي تفرون منه، اتشتمه سفاره ده، اتشتمه سفاره سورة جمعه آیت کریمه اتم لمبر آیت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويزما حبيبا ويدي مؤمنان مسلمان تدا اعلان كدا فيغام إلهي وتورسوا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. او زما حبیبا او زما پیغمبر آدی مومنان و مسلمانان تدا خبر ورسوا ورتوا یا هغه مرد چې تاسو تینا تختی ګوره تاسو به ضرور خامخا غي سره مخامخ کېږئ. یو ټیم برازي وخت برازي چې په هغه وخت کې به تاسو مړ یو هغه مرګ سره به تاسو مخامخ کېږئ، اخلاص یې مونشتا. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، بے بتاسی واپس کېږي هغه ذات ته چې عالم دی په غیب باندې، هغه ذات چې صرف په غیب باندې پوهېږي، مخلوق پې نه پوهېږي. فینبئکم بما کنتم تعملون، تاسو ته به خبر درکړي په هغه اعمالو باندې چې تاسو کوم عمل نه دنیا کې کولو. تاسو دا فکر دی چې زمونږ کوم عمل په دنیا کې کوو، یو میاشت مخکې یو عمل تاسې وکړي هغه د نه بیایري، کال مو مخکې کوم عمل کړی هغه د نه بیایري، هفته مخکې مو کوم عمل کړی هغه هم د نه ایري. خو رب العالمین عالم الغیب دغه داسې عالم ذات دی چې هغه نه چې شی نه ایریږي، هر څه درپسې لیکلي دي. یو ورځ به راځي چې په هغه ورځ کې به تاسو سره رب العالمین حساب کتاب کوي، معمولی معمولی شی هغه هم درپسې لیکي. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده، سورة حشر کی راځي. الله هغه ذات دی چې هغه عالم دی په غیب او پټو شیزونو باندې، کارونو باندې. صفت کامله چا غیب علم غیب دی، دا یو د رب العالمین صفت دی، په دې باندې بل څوک نه پوهېږي. نو سورة حشر دا هم اتشتمه سپاره کې دی ورونو. په دې کې هم 22 نمبر آیت، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. ورته وایه زما حبیبا چې رب العالمین هغه ذات دی چې بل معبود برحق کار ساز مشکل کوشا،
متصرف د ټولو کارونو، مرض را وصلو والا، مرض رو غولو والا، بیماری را وصلو والا، بیماری لري کولو والا، مصیبت را وصلو والا، مصیبت لري کولو والا، آفت را وصلو والا، آفت لري کولو والا. دا یو رب العالمین دے، د نوم عبادت مستحق یو الله دے. عالم الغیب والشهادت، هغه پوهیږي په غیب او په ښکاره څیزونو باندې، کوم چې حاضر دي په هغې باندې هم رب العالمین پوهیږي، کوم چې پټ دي هغې باندې هم رب العالمین پوهیږي. هو الرحمن الرحیم، همدغه ذات دی چې رحمان دی او رحیم ذات دی. دنیا او آخرت کې دا رحمان دی او رحیم دی، په آخرت او په دنیا کې. دنیا کې رحمت په مومن کافر دواړو باندې دی، دواړو باندې، خو آخرت کې رحمت خاص مومنانو باندې دی. الله دې موږ او تاسو د دې مستحقین وګرځي. دا هغه یو څو آیتونه چې علم غیب رب العالمین لثابت دي. داسې آیتونه دي خلق وایي چې لکه فرشتي په غیب پوهېږي، پیریان په غیب باندې پوهېږي. دا راځي زموږ استاد مخ. سبحان الله، قرآن عظیم شان چې شي نه دی پرېښی ورو. دا کوم مسائل چې خلق دا غلطه عقیده چې خلق ساتي، د دې هر شي ذکر رب العالمین په خپل کتاب کې کړی. اول سپاره کې الله جل جلاله چې کله بابا ی آدم علیه السلام پیدا کو، نو پرشتو ته ویلا چې زه په دنیا کې یو خلیفہ پیدا کوم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. الله ویت که یاد که هغه وخت رب العالمین پرشتو ته وویل چې زه په دنیا کې یو خلیفہ پیدا کوم. پرشتو ورته وویل چې ربا ته په دې دنیا کې داسې څوک پیدا کړې چې هغه به بې فساد کوي، بچو کې به نمسو کې به داسې خلي کې فساد وکړي، دنیا کې به قتل و قتال کوي، مرګ به کوي، یو بل باندې به ظلم کوي، فساد به کوي، ستا د امر خلاف به کوي، ستا نافرماني به کوي. داسې څوک ولې پیدا کړي؟ دا خبره ورته ولې پته څنګه ورته څنګه پته ولګېدله؟ وایي د دې نه مخکې د جنیاتو حکومت تېر شوی و، هغه یې فساد کوو، نو الله هغې هلاک کړه، په هغې قیاس کړه. نو که دنیا کې خلیفه پیدا کړې بیا به فساد کوي. الله ورته ویل چې زه پوهېږم په هغه څه کې تاسو نه پوهېږئ. بیا الله وعلم آدم الاسماء كلها، الله جل جلاله بابا آدم علیه السلام ته د هر شي نومونه وښودل. دا جماعت دی، دا کړکۍ ده، دا گیټ دی، دا منبر دی، دا لسپیکر دی، دا فرش دی، دا میراب دی، دا چشمی دی، دا سترګې دي، دا دیګې دی، دا کاسه ده، کټوی دی، نغری دی، څه شي نومونه چې ټولې ورته وښودل. وعلم آدم الاسماء كلها، ټول نومونه ورته وښودل. بیا الله فرشتو ته وایي چې ښه دغه نومونه دې ته چې شی وایي، ستاسې نومونه راته ووایي. فرشتو ته وایي چې دې ته څه وایي؟ دا مخامخ چې تاسو ته پروت دی دا څه ښکاري؟ فرشتې ټولو ویله یا رب موږ په غیبونو د دې علم موږ سره نشته. قالوا سبحانك، پاک رب العالمین ته لا علم لنا، موږ په دې باندې نه پوهیږو. انك انت العليم الحكيم، یا الله ته علیم او حکیم ذات. نو آدم علیہ السلام ته علم نو هغه ته الله خود وعلم آدم الاسماء كلها، ټول نومونه ورته وخود. نو بابا آدم علیہ السلام تم پته نه واخو علم ته چا ورک؟ الله. بیا الله جل جلاله آدم علیہ السلام ته ویل چې وستو ته د دین نمونه وایه.
قال يا آدم انبئهم باسمائهم. او بابا آدم د دې شیزونو نمونه ورته وایا، اوس د هر شي نمونه ورته ویله. فلما انبأهم باسمائهم، د هر یو شي نوم ورته واخیست. الله ورته وی الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. اے ما تاسو ته ویلي چې زه په غیب باندې پوهیږم. فرشتي چې فرشتي دي په غیب باندې اقرار کوي خپل یا رب سبحانك لا علم لنا فاك رب العالمين. من لا علم نشته، علم غیب دا یو رب سره. نو قرآن په دې دلالت کوي چې فرشتي هم په غیبو نفي. آدم علیہ الصلوۃ والسلام هم نه پوی د رب العالمین او ته دا علم ورک. علم متچاو خود الله جل جلاله. په انبیاء کرامو کې الله جل جلاله ته نږدې، ټول انبیاء نږدې دي، خو افضل الرسل خير البشر افضل الانبیاء والمرسلین زمونږ دا عقیده ده چې دا څوک دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول انبیاء کې بهتر او افضل نبی څوک دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اهم په غیب باندې نفي. قرآن په دې باندې گواه ده. سورة اعراف کې راځي. سورة اعراف اخرنۍ تقریبا رکو ده. یوصل اتات نمبر آیت کریمه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. دا اتم سفاره ده. سورة اعراف يوصل اتات وملم اتات نمبر آیت. رب کائنات فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اے زما حبیبت پخپل اعلانو کا اے بہتر پیغمبرہ اے خاتم الانبیاء والمرسلین تپخپل اعلان صحابہ کرام تمومنان تمسلمانان توکا ورتوج لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے حبیب وای چې زه مالک نیما د خپل نفس د فارا نه د ضرر رسولو نه د خیر رسولو نه د نفع رسولو نه د ضرر رسولو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نفس ته خیر او شر نشي رسولای الا ما شاء الله، مگر هغه چې رب العالمین وای نو هغه بیا کیږي. ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير. کز پویدل په غیب باندې نو ما به خیر ځان د پاره زیات کړی وې. غزوه احد کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه شهیدان کیږي، سری شهید کی، سری مات کیږي، ویني فروانی دي، مرګري او صحابه کرام شهیدان کیږي. نو که پیغمبر په غیب پویدل به ویلی و چې خیر ساتي نه به ورتلې غزاله نه پویږي په غیب. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. که په غیب ز پویدل نه ما به د خیر کارونه ځان د پاره زیات کړی وې. وما مسني السوء. به ما د چرم نقصان او ضرر نه رسیدل، نه براته نقصان رسیدل، نه براته تاوان رسیدل. ان انا الا نذير وبشير. نیم مگر يرون کې کفار لره وبشير زیر ورکون کې خوشخبری ورکون کې مؤمنانو لرا. د هغه قوم د فارا چې څوک ایمان لري، ایمان راوړي پر رب العالمین باندې.
نو پیغمبر علیہ السلام وایي چې زه یوازې مبلغ پیغام رسول کیم چې الله ته وایي مخلوق ته رسول. زما وظیفه څه ده؟ امانت رسول خپل قوم ته، پیغام رسول خپل قوم ته، احکام رسول خپل امت ته، چې څه ما ته رب وایي هغه مخلوق ته، صحابه او انسانانو ته رسول. نو دا ولې رب العالمین پیغمبر علیہ السلام ته چې ته اقرار وکړه؟ ځکه افضل الرسل. نو افضل الرسل چې په غیب نه پوهېږي هغه لاندې هغه انبیا چې هغه مفضول دي د پیغمبر علیہ السلام ته فضیلت کې نه رسېږي، هغه خو بیا په طریقه اولا باندې نه پوهېږي. دارنګې جنیات زمونږ خلکو کې دا خبره مشهوره ده، وایي پیریان په غیب پوهېږي. سبحان الله، قرآن عظیم شان هیڅ شی نه دي پرېښي ورونه. او ما سره دا خطر ده چې خلک وایي نن خو مولانا صاحب دا چې ټولې ناشنا خبرې وکړي، ټولې خبرې وکړي چې یو رب په غیب پوهېږي او مخلوق په غیب نه پوهېږي. وګوره دا ټولې خبرې د قرآن دي. ښه، ما د ځانه یوه پکې والله کړي. موږ او تاسې باید په قرآن باندې ایمان راوړو، په قرآن کې څه لیکلي باید هغه باندې عمل وکړو. داسې ده که نه بل سبب هغه دین به څه شی چې موږ او ما او تاسې چې اخر منو هغه به څه منو؟ نو چې یو مسله قرآن کې راغلي هغه نه منې نو بیا به پکې څه پیدا کړي؟ هغه ورځ یو ملګري ټلیفون کړی چې خلک وایي دا مولانا صاحب اولیاء کرام نه مني، کرامت نه مني د اولیاو. سبحان الله. ما ورته ویل وروره کرامت څه ته وایي؟ اول باید ما ورته کرامت وپېژاند. که کرامت د کوم ولی الله لاس و پښی والله چې منم یې وله، که کرامت یو سری یا یې خېټی، قسم په خدای چې زه خېټه منم، لاسم منم، په ټول مکمل منم. او که کرامت دا یو داسې شی چې رب العالمین یې چاله ورکوي والله چې منم، دا منم چې الله کرامت ټول اولیاء وله، هر مؤمن مسلمان د الله ولی دی. مانو والله چې ستا کرامت هم منم، ته خو کلمه وایې که نه وایې، او مال والله چې ستا کرامت هم زه منم. او که کرامت دې ته وایي چې زیارت له لاړ شو ډول سورنۍ پکې وها، زیارت له لاړ شو پیسکو په جوړ پکې کوه، زیارت له لاړ شه هلته پکې چرچ بادوه، زیارت له لاړ شه هلته پکې ښځې ګډوه، زیارت له لاړ شه هلته پکې زناګانې کوه، زیارت له لاړ شه هلته پکې کنځلې کوه، نقصان کوه، د مسلمان ناموس او ابرو خرابوه. که دا کرامت دا الله او رسول هېڅوک یې نه مني، او کېدای شي دا را سره تاسو هم نه منئ که نه؟ دا انشاءالله زما په دې یقین دی چې تاسو هم را سره نه منئ چې یاره دغه کرامت د اولیاو موږ نه منو. کرامت دا یو هغه شی دی چې رب العالمین یې ورکي، خو د دې ولی الله په لاس کې دی. دا موتان هم راکوي، الله د موتان اولیاء کرام کی. الله ولی الذین آمنوا، قرآن کې راځي درېیمه سپاره، الله ولی الذین آمنوا، الله ولی دی دغه خلکو چې ایمان یې راوړی. نو هر مؤمن ولی الله دی. الله دې موږ او تاسې ولی الله جوړ کړي. نو خلک به وایي چې مولانا صاحب وګوره کرامت نه مني، ولې؟ وایي هغه علم غیب باندې یو الله پوهېږي، ولی پرې نه پوهېږي. نو یو خبره چې الله کوي، قرآن کوي، نور بیا پکې څه پاتې شو؟ پکار ده چې ویې منو که نه بیا به بدنامۍ مولانا صاحب نه. بیا باید دا خبره وکړي چې مولانا صاحب د منبر په سر باندې د قرآن د مین آیت کریمه وایي چې په غیب یو رب پوهېږي، په غیب باندې الله پوهېږي، صفت خاصه ده د رب، مخلوق په غیب باندې نه پوهېږي. قرآن حواله ورکوي، د قرآن د مین نه خبره کوي. که یو سړی قرآن نه مني هغه به د هغه خپله خبره ده، بیا هغې سره زه څه نه شم ویلی. چې بیا څه موږ ته وایي هغه بیا ووایي. نو ورونو پښتنو کې مشهوره ده چې پیریان په غیب پوهېږي، پیریان هم په غیب باندې نه پوهېږي. سورة سبا
14 نمبر آیت کریمه ده. حضرت سلیمان علیه السلام هغه دا ټول پیریان لګي کړي او د بیت المقدس بنیادونه په جوړو. سورۃ سبا 14 نمبر آیت کریمه دا ورونو 22 سپاره. فرمای سلیمان علیہ السلام غټه قصه د رب العالمین هغه کیسې ذکر کوي په خپل کتاب کې. فریان لګي کړي دی وای تاسو دا آبادی کوي. په پښتنو کې دا خبره مشهوره ده وای چې سلګه د پیرې ده. ها اوچته غټ خلک دا لولو اوچته دا غټ بیلونه او غټ کولنګان راخستري لګي د بیت الله شریف د بیت المقدس آبادی کې بنیادونه جوړ. الله جل جلاله سلیمان علیہ السلام ته باد ولا تابع کړو. مرغانو د میګیانو په خبرو باندې پویده. هدهد مولا چرګک په خبرو باندې پوید. سلیمان علیہ السلام خپل فوجونه حاضری اخلی ګوري چې فوجونه ټول هر قسم فوجونه کرنیلان موجود دي، ټول جرنیلان موجود دي. یو جرنیل ته پکې ورغی هغه چې شه هغه ته ویل شي مولا هدهد. هغه مولا هدهد نشت. سلیمان علیہ السلام وی مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. سدی مالا رجاویو جرنیل سے منخکاری راتا کنا دے غائب ده زما سترګې کار نه کوي. وړاندې فوجونه دي اخر حصہ کې ناس ده او کنا دے غائب ده نشت. ناغه ترازی مولا هدهد راغه جرنیل سے براغه او سلیمان علیہ السلام ته خبره وی سیبا ما دسی معلومات راوڑی دی چی تا تا داغه پتہ نشتا، تا تا پتہ نشتا دا انکواری می کلی دا معلومات می دا تراوڑی دی. هدهد چی هدهد دیگه اقرار کچی سلیمان علیہ السلام پا غیبونو پی انی احطو بما لم تحط. ما دسی علم راوڑی معلومات بینا حاصل کرده انکواری می کلی دا چی تا تا داغه پتہ نشتا. انی جئتک من سبائی دا شار سبان راغلم او بنبئن یقینی خبر می دا تراوڑی دا یقین دروغم پکی نشتا. رپورٹ دا چی دروغ پکی نشتا. سلیمان علیہ السلام پا غیبونو پی دا آیت کریم مفری دلالت کی. نو هدف او شاهد زمان داو چی فیریانی لگے کریو او دا غٹ کولونګن او دا غټ بیلونه وهلو آبادی کولو. نو کله چې سلیمان علیہ السلام وفات او هغه د دنیا نه رحلت وکړ نو بعد دا غینا هغه یو امسا باندې تکیه کلی و امسا باندې ولاړو. امغه شانت د دې امسا بیخ وینو خور نو امسا بیخ چې وینو خړو خصا شولم امسا پریوتل نو سلیمان علیہ السلام پریوت. کله چې سلیمان علیہ السلام را پریوت هغه نورستا پیریانو ته پته ولګي. فرمای قرآن فلما قضینا علیه الموت هر کله چې موږ هغه باندې د مرګ فیصله وکړه ما دلهم علی موته خبر ورنک فیریانو تب مرد سلیمان علیہ السلام باندې الا دابت الارض مگر هغه واینه د زمکی تاکل من ساعته امسای ولو خلل بيخ. فلما خر سلیمان علیہ السلام چې کله فریو تبینت الجن جنیات تفتولګد ان لو كانوا يعلمون الغیب کدا فیریان او جنیات په غیب پویدله ما لبثوا في العذاب المهین په دې لوی او سپک عذاب کې ودا خلق به لګي نه وای ځکه چې امسا چې وینه خوري خو ډیر ټیم لګيږي کنه 2 کال خو خامخا اخري
یو کال کېږي فریان لګي دا مضبوطه آبادي کې یو زور لګي پته ورته نه لګېږي سلیمان علیه السلام وفات شوی ولکه فلاني ځای کې خافري دي ولا لاړ شي هغه خافري به څه کوي تا ته به پته وښي چې فلاني ځای کې ستا غلا شوې ده دا خبرې ټولې خطا دي زمونږ استاد پښتنو کې دا مشهوره ده د ورونو دا عقیده وساتئ چې په غیب یو الله پوهېږي انبیاء کرام په غیب نه پوهېږي اولیاء کرام په غیب نه پوهېږي فرشتي په غیب نه پوهېږي ملائک په غیب نه پوهېږي جنیات په غیب نه پوهېږي نوم مخلوق په غیب نه پوهېږي غیب صرف یو رب دا صفت خاصه ده د رب العالمین یو مبارک حدیث دی حدیث تاسو ته وایم ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان یو دعا وکړه او دې دعا کې دغه الفاظ وویل نو د باندې چې کوم مصیبت آفت دا به نه لري هغه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک حدیث مسند احمد ابن حبان او نور کتابونه ذکر کړي فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي ما اصاب عبدا نرسیږي یو بنده ته مصیبت یو غم آفت او دې غم او مصیبت وخت دا دعا وي اللهم انی عبدک وابن عبدک یا الله زستا بنده مو استاد بنده زویم بچیم وابن امتک یا الله استاد وینځي بچیم یا رب مور مستا غلام ده پلار مستا بنده ده یا الله ناصیتی بیدک ماض فی حکمک یا الله زما تنده ستا پلاس کې ده زما په باره کې ستا هر حکم نافذ دی یا الله زه منم ستا چې څه حکم او قضا ده الله منم ستا فیصلې ټولې زما په حق کې د عدل فیصلې دي اسألک بكل اسم هو لك زه سوال کوم د تا نه په هر نوم باندې چې هغه نوم ستا ده سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک یا الله دغه ستا هر نوم چې تا ځان په خپل قرآن عظیم شان کې مسمى کړل ته خدای له یا دی کوم پیغمبر ته ویلی دي هغه ته خدای له یا دی کوم یو استاد مخلوق نه چاته خدای له او استاثرت به فی علم الغیب عندك یا دانم تا ځان د پاره خاص کړی د علم غیب کې تا ته پته شته مخلوق ته چاته نه خدای له یا الله زستا په هغه نوم باندې سوال کوم چې تا ته په علم غیب کې تا ته دغه فتح لګي او دعا کوي چې ان تجعل القرآن ربيع قلبي یا الله زما قرآن زما د زړه روشانی جوړ کړي ونور صدري یا الله زما د سینې کې رڼا پکې واچي زما د سینې نور جوړ کړي زما سینه روښانه شي ستاسو کتاب د وجنه وجلاء حزني یا الله زما د غم د لری کودل چې غم می ختم شي وهمي زما مصیبت او آفت یا الله دا ټول لری شي و چې دا دعا وکي الا اذهب الله همه وحزنه مگر الله بد دغه مصیبت او غم او آفت ټول متن لري وابدله مكانه فرجا دري بزيد رب العالمين دي انسان ته راحت راول مصیبت متن لري دا پڅ کی دا چې علم غیب د فارسوالو کې یا الله هغه نوم چې تا په علم غیب کې تازان ته معلوم کړي د مخلوق ته نه معلوم ورونه یو مسله دا مسله خیر ده ابم تاسو ته وایم زمونږ استاد د فقه کتاب د مذهب حنفي فقها دي مشهور کتابونه دي یو د دور مختار حاشیه ابن عابدین رد مختار مشهور کتابونه دي د دې طبعه د دار الفکر بیروت دویمه طبعه هغه څلورم جلد او 242 نمبر آیت کریم دغه صفحه کې دا خبره کوي فرمای چې خلق ورزي کاهن ته ورزي نجومین ته ورزي دا ډیر خلق نجومین ناس دي تاسو د لارو کې ګوري یو سړی ناس دي چې پنځه دغه کړي فکر لیدري به مې چیرې کنه کوډګر فالګر نجومي دا ټول ناس دي یو سړی تخپل لاس وخه وستا دوه خزي په نصیب دي به ورته وایي چې ستا به شل کاله بعد لزامن کې دا دروغ رشته شروع کړي وای کچا د دې تصدیق وکړ هم دا کفر دی کدی سړی داوا وکړه چې زه پوهیږم په غیبو بعض نجومی د څه چې کوم حوادث په دنیا کې چې راځي دنیا کې چې کوم حوادث پیږي مستقبل کې هغه خی وای چې زه په دې باندې پوهیږم نو دا اتفاقی کافر دی ورونو دا څوک وای
دا د حناف معتبر علما. دا نجومی فالګر بیا وایي چې کچره دا خبره وکي نو د اخر کې خبره کوي چې والکل مذموم شرعا محکوم علیهم وعلى مصدقهم بالکفر. ټول غلط کار دی، څوک چې دې تصدیق کوي او څوک دا کار کوي دا د کفر کار دی، محکوم علیهم بالکفر. بیا یو حواله ورکوي وفي البزازیه فتاوی بزازي کې دا خبر ده چې یکفر بادعاء علم الغیب. کم یو سړی دی چې دا کم کاهن نجومی فالګر وایي چې زه په غیب پوهېږم دا وایي کافر. دا ورونه زمونږ د فقه کتاب دی ښه. دا بل کتاب دی بحر رایق. بحر رایق شرح د کنز الدقائق دا طبعا د دار الكتاب الاسلامي بیروت. دی وایي چې ممنوع ده یو سړی دا دعوه وکړي. یو سړی وایي چې ګمان مې دا ده چې زه په غیب پوهېږم یا ګمان مې دا ده چې هغه په غیب پوهېږي، دا غلط کار دی. خو لیکن یو سړی دا دعوه وکړي چې دا په غیب پوهېږي یا زه په غیب پوهېږم ویکفر بخلاف ادعاء علم الغیب فإنه كفر. وای دا کفر دی چې دې سړي دا دعوه وکړه چې په غیب پوهېږم، ځکه غیب دا دی رب العالمین صفت دی. بل دور مختار هماغه مخکري کتاب کې چې ما تاسو ته هغه کې بل ځای کې لیکلي دي. یو سړی قرار دا وکړه چې یاره ما خیرې وکړې فلانه سړي ته هغه مې غرق کړو، تباه مې کړو، برباد مې کړو. یا قرآن مې وویل هغه مې تباه کړو، یا یو دم مې وویل سړی مې غرق کړو، تباه مې کړو. وی فإنه كذب محض. دا بالکل دروغ دی. قرآن دې لپاره نه یو سړی په هلاک کی، قرآن دې لپاره چې خلکو ته نجات ورکړي. يؤدي الى ادعاء علم الغيب المنفي بقوله تعالى. دا دې خبره ته دې رجل چې دا وغي په غیب باندې ما دا وکړه، ما خبر ویله، خیرې مې وته وکړه، سړی تباه شو. بقوله تعالى لا يعلم الغيب الا الله. په غیب باندې سوا د رب نه بل څوک نه پوهېږي. نورونو علم غیب دا دیو الله صفت ده، دا اتفاقی د انبیاء د ټول وحو دارنګه د خلفای راشدینو د صحابه کرامو د ائمه کرامو د مذاهب اربعو د محدثینو او د امامانو دا عقیده ده چې په غیب باندې یو الله کوي. الله دې زمونږ استاد عقیده صحیح کی. الله دې په موږ او تاسو باندې خپل فضل او رحم وکي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ورونه یو خبره استاذ ذهن کې اچوم چې تو متوجه شي. یو سړی به جمع کې وایي چې ولا مولوی چې خدا خلق ټول کافر وردا زما فتوند ما تاسو ته حواله درکړي دي، کتابونو فقهاو دا خبره کړې ده او ما تاسو ته راسولې ده. زم هغه سره موافق یم چې هغه دا خبره کړې ده. نو که څوک غواړي چې کتاب حواله واخلي پټو سټیټ واخلي زمانہ زه ته حاضر ما سره د دې کې ټلیفون کولی شي. دا فتوا په چا کړې ده؟ دا په هغه فقهای کرام او فقهای احناف په کړې ده، علماء احناف په کړې ده. او علم غیب خاصه د رب دا څوی دا قرآن وایي چې څوک د قرآن نه منکر شي او دا صفت در رب العالمین مخلوق له ورکړي دا متفق خبره ده چې دا غلط کار دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو په خپل دین باندې برابر کړي. الله دې خلکو عقیده اصلاح کړي. الله زمونږ عقیده اصلاح کړي. الله جل جلاله زمونږ هغه عقیده نصیب کړي چې کوم عقیده تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازله کړې ده. یا الله زمونږ پاغي باندې عمل نصیب کړي. الله د مصیبتونو آفتونو منګه وساتي. الله کوم خلک چې راغلي دي یا الله د دین دنیا ښایسته کړي، شرع حاجتونه پوره کړي. یا الله د آفتونو مصیبتونو نه وساتي. الله کله چا بیماری نه بیماری خکې، څو قرضداري د قرض اخلاص کړي. الله چا باندې مصیبتي آفتي غمي الله د غم ته نه لري کړي، الله د غم نه وساتي. یا الله د ټول مسلمانانو مین کې اتفاق او اتحاد راولي. یا الله امن او امان نصیب کړي. الله په کلو کې، په علاقو کې، په خارونو کې، الله په ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. ټول مسلمانانو سره مال حافظ ناصر شي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم احفظنا بحفظك
واكلأنا برعايتك وعنايتك يا أحفظ الحافظين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ودار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سووا صفوفكم رحمكم الله. الله